الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو ورور پختنه کړې ده چې که چیرې څوک د عورت سره لاس ولګوي شرمګا مسه کې په دې باندې اودس ماتیږي او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو، د شرمګا یا عورت په مسه کولو باندې چې لاس ورسره ولګیږي اودس نه په ماتیږي. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحرایي صحابي رالی او پوښتنه ځینې وکړل: یا نبی الله ما ترى في مس الرجل ذکره بعد ما يتوضأ؟ ای د الله رسوله، د هغه چا متعلق ته څه وایې چې اودس یې کړی وي بیا وروسته خپل عورت مسه کړي؟ فقال هل هو الا مضغة منه. دغه ذکر یا عورت دا د دې انسان د بدن څخه یوه ټوټه ده، نو د بدن بل عضوه بل اندام چې څوک مسه کړي اودس نه په ماتیږي، نو د دې په مسه کولو هم اودس نه ماتیږي. سنن ابي داود کې دا حدیث راځي په رقم د 104 کې، او مصنف ابن ابي شيبه یې راخي په رقم د 1156 کې، او د ډیرو صحابه کرامو او تابعینو هم دغه رایه ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه د دې متعلق پوښتنه وسوه چې څوک خپل ذکر مسه کړي اودس به کوي که نه؟ نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل چې لا بأس به، دې باندې څه پروا نشته، یعنی اودس نه په ماتیږي. او همدا شان د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې که څوک خپل ذکر مسه کړي نو اودس په ماتیږي که نه؟ هغه ورته وفرمیل که چیرې دا داسې نجسه وي چې اودس په ماتیږي بیا خو نه بلکل د ځانه پرې که، قطع یې که، نو معلومه خبره ده چې په دې باندې اودس نه ماتیږي. مصنف ابن ابي شيبه 1150 کې دا روایت راځي. همدا شان د دې متعلق د حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه، هغه هم دا جواب ورکوي. همدا شان د امام سعید ابن المسیب رحمه الله څخه پوښتنه وسوه چې که یو څوک اودس ولري نو بیا خپل عورت مسه کړي اودس ورباندې شته که نه؟ هغه ورته ویل لیس فی مس الذکر وضوء، په عورت مسه کولو کې اودس نشته. او تا امام محمد رحمه الله رقم 14. دا شان ډیرو فقهاو هم په دې باندې تصریح کړې ده. نو د شرمګا په مسه کولو باندې تر څو د شرمګا لوندوالی ستا لاسته نه وي راوتلی اودس نه په ماتیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.